السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. د ایمان والو د الله سبحانه وتعالى نه لري مرګ نه منونکی انسان او دنیا کې تاواني انسان او په دنیا کې د الله سره د تعلق شکونکی انسان هغه دی چې مال او اولاد د او د الله ترمنځ رابطه قطع کی او د مرګ لپاره تیاری او آمادګي نه لري. مؤمنانو د الله سره تعلق مکټ کوئ، د رب العالمین سره مینه محبت مکټ کوئ. مؤمنانو مرګ مه هېروئ او مرګ په موږ او تاسو ټولو پسې یقیني دی. دې باندې به باور نه کوي چې زما به 80-90 کاله کېږي بیا به رخصتېږم. ډېر مسلمانان موږ او تاسې په کټونو کې ویوړه، خو هغوی ځوانانو ډېر ماشومانان موږ په دې درو کې د خاورو یخته کړل. ډېر د ښه عمر خاوندان موږ د خاورو یخته کړل. په دې دوکه نشو موږ او تاسې د ایمان والاو موږ او تاسې په ډېرو بچو دوکه نشو چې بچو مې به ډېر او زما به د عمر نیټه اوږدوي. په دې باندې خلک نه دي بچ شوي. د ډېرو زامنو والاو سترګو نه اوښکې څڅېدلې والله عز وجل ته ورغلل او موږ او تاسې د هغې کټونه ویوړل. دې قوتونو باندې مه دوکه کېږئ د ایمان والاو چې تا سره نظامي قوت دی، تا سره سیاسي قوت دی، تا سره د ولایت قوت دی، تا سره د قمندانۍ قوت دی، تا سره د وزارت دی، تا سره د وکالت دی. نشو تماشو کې روانې ډېر وکیلان په دې اوږو باندې دي مسلمانانو هغه دیرو ته ویوړو چې پای کې ډېر غربا دفن دي. ولې دې مرګ نه تاسې غافله وئ د الله عبادو او مرګ په موږ او تاسې پسې یقیني راپسې دی. ډېر بادشاهان د زمانې وو چې هغوی دنیا لوبوله، اوامر یې فرمانونه صادرول، خو لیکن د هغې جنازې د مسلمانانو په اوږو باندې لاړې الله عز وجل ورغلل. والله العظیم مرګ یقیني دی. موږ او تاسې د هغې نه مؤمنانو په هیڅ ځای کې نشو خلاصېدلی. الله سبحانه وتعالى فرمای قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. پیغمبر نبی د زما خلکو ته ویوه، د مسلمانانو ته ویوه، د کفارو ته ویوه هغه مرګونه چې تاسو ته نه خطر او ډار لرئ او کله یو ځای ته بل ځای ته د هغې نه تختې منډې ترېنوې دغه مرګ به ستا کور له راځي. والله سبحانه وتعالى له به ورځي. تاسو به رب العالمین د خپلو معاملاتو حساب به دسه کوي، د دقیقو حساب به کوي، د مال حساب به کوي، د زور حساب به کوي، د ځوانۍ حساب به کوي، د خیر ډېرو جایدادونو حساب به دسه کوي، د ډېرو نعمتونو محاسبه به سره رب العالمین کوي. الله به تاسو د هغې خبر به له بې خامخا درکوي. د ایمان والا رب له ور روان یو. الله څو ځایونو کې موږ کنټرول کړي وو خو موږ نه پوهېږو او وجه دا ده چې موږ تاسې د رب العالمین دین نه اورو. مؤمنانو په دنیا کې موږ تاسې مصروفه شي مشغوله شي نو موږ که چېرته د دین ته لږ کېناستو واورېده الله عبادو د جومات بعد د په درس و تدریس باندې، قرآن ویلو باندې، سنت ویلو باندې، موعظو باندې او د جمعې په خطبو باندې د الله عز وجل دین ته سپک مه ګورئ. لږ وله راشئ ویورئ نو بیا به تاسې د الله عز وجل سره رابطه نش کوئ. خو د دې وجه دا ده چې موږ تاسې د دین سره الله تعلقي ده چې کله د الله عز وجل د دین خبره کېدله فورا ورته ځانونه را رسوئ، ځانونه دینه غافله مه ګڼئ. د دې وجه نه موږ د دینه غافل یو خو موږ قرآن کریم ډېر کنټرول کړي. والله سبحانه وتعالی فرمای کل نفس ذائقة الموت. هر نفس د مرګ څکونکی دی. دې که هره جامه اغوستلې که په هر شکل باندې دی، که نیکټایي غاړې ته اچلې ده، دریشي اچلې ده، ټوپک نسکور اچلی دی، توپ ته ناست دی، ټینک ته ناست دی، دا هغه غټو غټو قوتونو والا درودونکی دی، د بنګلې په څوکه کې ناست دی، تیاره کې ناست دی، په غاړې کې ناست دی، هسې پر ریړه باندې بازار کې عجز روان دی. نفس به هر نفس دا به خامخا مرګ دا به څکي. د الله عز وجل وینا ده کل من علیها فان. دا څه چې دی دا به ټول د دنیا نه رخصتېږي، دا به یو هم نه پاتې کېږي. ای د رب بندګانو الله عز وجل زموږ نبي ته فرمای وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افامت فهم الخالدون. دا خلک دا تا نه چې موږ انسان بیا تېر شوي هغه ټول باندې مرګ راغلی دی نو ته به مرې، دا خلک به همیشه نه نه موږ همیشه دپاره ژوند نشته دی.
نو مرګ پسې یقیني را روان دي مؤمنانو غفلتونه مکوئ د دې مرګ دپاره امادګي ضرور ده د دې وجه نه انشاءالله که اوس سلسله به د دې روانئ چې کیف نستعد للموت د مرګ دپاره موږ څنګه امادګي ولرو اوس موږ د دې نه خبر نه یو ځکه هر سړی د مرګ مذاکره کوي او خبره ورله کوي خو استعداد تیارې امادګي ځوانانو تاسې ته وایو تجارانو تاسې ته وایو په دې خواهشاتو کې ډوبو تاسې ته وایو د دې جوماتونو نه لرې جوماتونو نه چې کرکه کوې د ملا نه چې کرکه کوې د دې دین نه چې کرکه کوې د اسلامي نظام نه چې کرکه کوې په دې مؤمن چې رحم نه کوې د وینې چې توی کوې قاتله تا ته وایو د مرګ دپاره امادګي ضرور ده نو موږ څنګه امادګي د مرګ دپاره وکړو یو د هغې نه مؤمنانو دا ده چې بس سړی ذکر د موت د مرګ ډېر زیات کوي هسې نه چې مرګ دی مرګ دی مرګ دی نه دا مرګ ته حاضري دې تندي کې دې نیولې همیشه ورته مخامخي په دې لاره روانې ګاډي کې ناست کېدای شي چې ته مړ نه شمه تشکیل دې شوی دی چې دی ولا مړ نه شمه سفر ته روانېږم مړ نه شمه پرې پرېوځي هر سهار به زه راپاڅېږم که راپا به نه څېږم یو تجارت کې را روان دی هېر زه به څنګه کېږم زما دې په رب قسم یې که یو انسان داسې جوړ شو دا ګوره بیا د رب العالمین مخالفت نه کوي دا د الله عز وجل نه لرې کېږي د ده او د الله ترمنځ رابطه بیا نه قطع کېږي دا د رسول الله فرمان دی چې یو استعداد او تیارې د مرګ دپاره دا دی چې انسان مرګ ډېر زیات یادوي رسول الله فرمایي اکثرو ذکر هادم اللذات تاسې مرګ ډېر زیات یادوئ هغه مرګ چې ستاسې لذتونه قطع کوي مرګ چې راغې مؤمنانو ښځه د نه پاتې ده مرګ چې راغې بچی د نه پاتې دی د مرګ شېبې چې شروع شي خواهشات د نه پاتې دي نظر به بیا غلط نه استعمالې مرګ چې باندې راغې د بنګلې نه فایده نه اخلي مرګ چې باندې راغې د پوست ګاډي نه به کوشوي په خاورو کې به پروت وي په سپین او معمولي کفن کې جامې به له خلکو تړلي لوی قبر باندې به لوی خاورې در اړولي غټ غټ غرونه به در باندې در اړولي کمر به صبر قبر خودلی دا ټول لذتونه دغه مرګ الله عز وجل دا پکې خودل چې زمونږ او تاسو نه خوندونه د دنیا لري کوي دا ډیر زیات یادول پکار دي مؤمنانو چې سړی باید مرګ همیشه د پاره د تور فیادي او د دې مؤمنانو نخې دي یو انسان ته مرګ ور فیادي ځوان ته مرګ ور فیادي دا زنا له نه ورزي دا غلا له نه ورزي دا حرام له نه ورزي دا ډالرو غلاګانې نه کوي دا د افغانو غلاګانې نه کوي دا ریاست کې غلا نه کوي دا مدیریت کې غلا نه کوي دا په قضا کې رشوتونه نه اخلي دا په نور ځینو کې دوکې نه کوي دا پردي په کورونو نه وروړي د قتلونه نه کوي د لوټماري نه کوي د اختطافونه نه کوي د مسلمانانو چې مسلمانانو بس بچی راونی سوشه دون را لاړ به او ته پرېدا هیڅ قسم ته ګناه نه دته مرګ نه په یاده کدی ماده ته مرګ په یاد شو چې شونډک به متړلې کیږي په خېبه متړلې کیږي د بل په وګو باندې بزبارېګم نو دا به ان شاء الله دا سړی به دا کارونه ونه کوي زموږ خو د رب سره ملاقات دی مونږ الله سبحانه وتعالى له ورزو یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقيه انسان ته خو کړهونه کې تکلیفونه تیرې خو ګوره رب سره مخامخ کیږي د ایمان خاوندانو مرګ همیشه پر را په یاد کوي په دې بازار کې به دروغ نه وي قسمونه بنه کوي رشخن بنه لګوي د چا ګنډي بنه وباسي مؤمنان بنه تکلیفوي دروغ بنه وي دوکې په معاملاتو کې نه کوي په خپل شی باندې به لس قسم نه کوي دا یو استعداد د تیارې دی د مرګ لپاره چې موږ تاسو باید مؤمنانو مرګ همیشه لپاره یاد باندې ولرو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين